د هند هغه کارنامه چې پاکستان یې په چغو کړ. شهباز شریف نریندرا مودي ته ولې په ژړا شو او تازه شهباز شریف څه ویلي او مودي کوم غبرګون ښودلی؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی. شهباز شریف پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل خپل هندي سیال ته د ده پیغام دا دی چې راځئ خبرو اترو ته کینو او پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خو له دې څرګندونو وروسته د ښاغلي شریف دفتر په یو بیان کې وویل د دواړو خواو ترمنځ خبرې یوازې هغه مهال ممکنې دي چې هند د کشمیر ایالت د یوې برخې کورواکي چې هند په 2019 کال کې ترې واخیسته بیرته اعاده کړي. بلخوا د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي پاکستان ته مو کټوری یا د سوال کچکول په لاس کې ورکړ، په نړۍ ګرځي سوالونه کوي. هندوستان پرون SU-30 جنگي الوتکې فعالې کړې. هند هره ورځ خپل دفاعي ځواک او اقتصاد قوي کوي، مګر پاکستان افغانستان او هند سره له دښمنۍ څخه ګټه نه بلکې هره ورځ تاوان کوي. که پاکستان د غني خبره منلې وای ټاپي، کاسازر او نورې پروژې عملي کېدو ته پرېښې وای نن به دا حال نه و. چا به ویل وای خدای دې حال له موږ بدتر کړه، اوس له موږ بدتر ده.